پاکستان نور افغانانو ته ویزې نه ورکوي. دا چې ولې او څه خبره شوې ویډیو تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان وکړ چې نور د افغانان د ویزو اخیستلو په موخه د دوی سفارت او کونسلګریو ته نه ورځي. د پاکستان سفارت ویلي دي چې اوسنیو شرایطو ته په کتلو سره باید نور افغانان د ویزو لپاره غوښتنه ونه کړي. البته هغه کسان ویزې اخیستلی او غوښتنه یې کولی شي چې ډېره بیړنۍ اړتیا ولري. که څه هم تر دې دمه افغان حکومت د پاکستان پریکړې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو دا پریکړه ښایي د ځینو افغانانو پر تجارت منفي اغېز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې هم کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزو د ورکړې په اړه محدودیتونه لګولي وو او اعلان یې کړی و چې یوازې د پاخه عمر لرونکي ناروغانو او ښځو ته به ویزه ورکوي. دغه سفارت له افغان حکومت نه غوښتي وو چې د هغه کسانو مخه دې ونیسي چې سفارت نه بهر خلکو نه د ویزې اخیستلو په نوم رشوت اخلي. خو خلک وایي چې رشوت اخیستونکي د کمیشن کارانو سره د خلکو په وینا پاکستاني چارواکي لاس لري. په کابل کې ځینو افغانانو په یوه خوله دا خبره کړې چې پاکستان هسې عام افغانانو ته سرخوږی جوړوي، که نه طالبان په پاکستاني شناختي کارډونو په عامه توګه پاکستان ته تګ راتګ کوي او په افغانستان کې جګړه په مخ وړي. ډېری افغانان په دې باور هم دي چې د پاکستان له لوري دا ډول اقدامات ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې کړي چې دا به په لنډ مهال کې د افغانانو په زیان خو په اوږد وخت کې به د افغانانو لپاره یو ښه زیری وي. بلخوا هم دې پاکستان د کارتارپور پر لاره له هند څخه ورتلونکو سیکانو ته اجازه ورکړه چې پرته له ویزې کولی شي خپلو مقدسو ځایونو ته ورشي. نو خبره دا ده چې له هند سره خو د دوی زور نه رسیږي او چاپلوسي هم ورته کوي او افغانانو سره بیا داسې چلن کوي. خو افغانانو ته هم پکار ده چې دې هیواد ته نور سفر ونه کړي. که دوی خپل ناروغان بهانه کوي، اوس خو دلته هم ښه متخصص ډاکټران لرو، نو دې هیواد ته د ډاکټرانو لپاره تلل نوره مناسبه خبره نه ده او تجاران کولی شي چې د خپل تجارت لپاره نورې مقابلې لارې وګوري او له دغه منافق هیواد سره چې نه یې سټ او نه یې مخ معلوم دی په تجارت کې د خپله پانګه نه پرې خرابوي. په هر حال تاسو د پاکستان د دغه اقدام په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.